بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زما موټران دي ما په کرایه سره ورکړي دي، په کرایه خلک چلوي، نو آیا پر دغه موټرانو باندې ګاډیانو باندې زکات شته او که نسته؟ محترمینو، کم شی چې د نفع حاصلولو ذریعه وي لکه موټر، ګاډی، دکان، پر دغه شیانو باندې زکات نسته. د دې چې کم آمدن دی، کمه ګټه ده، پر هغه باندې زکات وي که چیرې نصاب ته رسېدلی وي. مثلا ستا یو دکان دی، تا په کرایه ورکړی دی، یا ستا یو کور دی، مکان دی، په کرایه دې ورکړی دی، یا دغه رنګه یو بلډینګ دی، کارخانه ده، تا په کرایه ورکړې ده، او دغه رنګه موټران، ګاډي چې ستا دي، تا په کرایه ورکړي دي، پر دغه شیانو باندې زکات نسته. خو د دې چې کومه ګټه تاله راځي که هغه نصاب ته رسېدلې وله، نو بیا زکات باندې شته. ها، که چیرې دغه شیان موټران، ګاډي، کور، دکانونه، مکانونه د تجارت دپاره وي، یعنې د دې دپاره ولاړ وي چې تجارت لکه په شورم کې درولي خرڅوي او دا ګاډیان خرڅوي او رانسي، یا دکانونه خرڅوي یا رانسي، د تجارت دپاره وي، نو بیا پر دغه شیانو باندې هم زکات شته. که د تجارت دپاره نه وي، هسې په کرایو سره ورکړي دي، نو بیا پر دغه شی زکات نسته. هغه کرایه چې کوم آمدن دی، پر هغه به زکات وي. په حواله سره د فتاوای عالمگیری جلد نمبر اول صفحه نمبر 180، فتاوای تاترخانیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 241، الفقه الاسلامی و ادله جلد نمبر 2 صفحه نمبر 844، د زکات د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 328. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.